أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تیرہ جمعہ میں دا زنانا و دا حیا متعلق خبر کرے و او پدی بنیاد چنن سبا بے حیائی ڈیر ازیات شوید زنانا و نارینا بے حیائی نن سبا پیشن گرنی او حیا دا سے گرنی لکا چے خلاف تہذیب کاری او دا بانڈیسیانو کاری بے حیائے او پا ازاد جن خوشحالی گی فخر پہ کئی بربنتو برواج شوی دے او چے سوکم حیا کئی پردہ کئی اغی پوری خاندی گسوک غٹ جامع اچئی بورقہ پسرائی پڑونی پسرائی زنانا غی پوری خاندی او که کم الک حیا کئی دا خزو نسرخ کتا کئی او سترگی پٹئی اغتا ملنڈ کئی او خنداگانی کئی ملا جیوتا وی او اغا جنیتا چی کم پردہ کئی ملانی وتا وی دا ټول د خدای عذاب لا دعوت ورکول دی دا د ما خبره نه ده دا د غوره او د ناغوره خبره هم نه ده چې دا ګرې غوره دی او دا ناغوره دی دا د رب العالمین د قرآن شریف خبره ده او دې کې ډېر لوی خیر دی د مسلمان او چې اونه کې ډېر لوی شر دی قرآن شریف کے اللہ پاک سڑوتا اعلان کئی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم کہ دے مسلمانانو توائی چھ خپل نظرون اخکتا کی خدو تا دے نگوری ویحفظوا فروجهم واختخپلو اندامون دے حفاظتو کی ما سوا دا جائز زین دے خپل اندام نے استعمالی او خذو تم رب العالمین اعلان کردے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن کہ تاسم نظر خکتا کے پردو سڑو تم گورے ویحفظن فروجهن او دخپلو اندامونو حفاظتو کے بے حیائی پا خدا قسم تبائی دا تبائی او حیا ایمان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث تھی کہ علیہ السلام فرمائی کہ الحیاء نصف الایمان حیا نیم ایمان دی نیم او یو حدیث کے راضی کہ ان من کلام النبوت الاولا پیغمبر مبارک نقل کئی چی دا آدم علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام دا طولو پیغمبرانو مشترک دعوت سدے دا طولو مشترک خبر سدے طولو پیغمبرانو خپلو قومونو تسویلی دی اذا لم تستحی فصنع ما شئتا چی حیا دا کینی بیا چی دے سخوخی کوا چی بے حیائی نو کب گناہ کے کوا کہ کافر کے گے نو دربازی دا خدا سو گورا بنیاد زمارونو دا حیا دا چی پا انسان کے حیائی او دسترگو دا نظر که خد سڑو تکی او که سڑی خدو تکی در خطرناک شیرے گوری کتوی دا پسترگو گورا منو دا سا گناہ خو ندا مقدمه دا دا دین سڑی گناہ ترورو ورزی شریعت یو کار کرده دی چه کم سیز دا گناہ لار دا و دا گناہ مقدمه دا دا غیر پابندی لگوله دا یو وقت شراب حرام شو
نو چې کم لوخي به د شرابو د استعمال په هغې پابندي ولګېده چې دا لوښي به هم نه استعمالوي. حالانکې لوښي خو شراب نه دی، لوښي خو نقصاني شی نه دی، خو مطلب یې ده چې دې لوښو ته دوی ګوري نو دا شراب به ور یادېږي، وایي به چې دې کې خو موږ شراب یو وخت څکلی دي، زړه به یې ورته وشي. نو د هغه لوښو نه هم پابندي ولګېده چې د شرابو د استعمال لوښي به هم نه استعمالوي، او چې بیا ته د خلکو پوره نفرت پیدا شو، زړه ته تور شو، نو بیا د هغه لوښو اجازت ورکړ. خلکو به د قبرونو سره ناروا سلوک کاو، د شریعت خلاف کار به کو په جاهلیت کې. نو پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چې بالکل به قبرونو ته نه ځئ. حالانکه قبر له خو په جایزه طریقه هم سړی تلی شو، په ناجایزه هم، خو پابندي مکمل ولګوله، مکمل پابندي چې هغه جایز به هم نه دی، چې مکمل د قبرونو د تلو نه پابندي شي چې دا جایز هم نه دي، نو ناجایز خو به خامخا څوک نه کوي. نو وروسته بیا چې د خلکو هغه اعتقاد او د خلکو عمل کلک شو، مضبوط شو، نو بیا آیت حدیث کې و چې نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، ما تاسو د قبرونو د ملاقات نه د زیارت نه منع کړی وې، زه اوس که تاسو څوک ورځئ نو ورځئ. د مارونو ګناه خو ډېر خطرناک شی دی، نږدې به هم نه ورځئ. په یو موقع رسول الله مبارک او فرمایل چې د یو بادشاه دننه ګیاوي، چراګاوي او شپولې ته وکړي، شپول ته هم نږدې مه ورځه. حالانکه شپول ته نږدې که ته خپله ګډه چیلی سره نو ګناه خو نه ده، خو د شپول نه بار ځای دی، لیکن شپول ته نږدې به هم نه ورځې. ولې اسې نه چې د شپول ته ور نږدې شي او د شپول نه دننه دې په ګیا نظر ونه لګي، ور واونړئ، یا دا ګډه چیلی په دې شپول ور واونړي، یا په دې شپول کې چې د سورې صحیح نه کې ور دننه نشي. د ګناه چې کومه لاره ده او کومه مقدمه ده او کوم اسباب دي، د هغې نه به هم ځان ساتئ. نو نظر د ګناه سبب دی، چې نظر کوي جنۍ ته او یا جنۍ هلک ته نظر کوي، نو دا ورو د ګناه دعوت دی. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي لعن الله الناظر والمنظور الیها، چې څوک چاته په بد نظر ګوري، که هلک دی او که جنۍ ده، او هغه انسان چې په بد نظر ورته کتی شي، ځان داسې جوړ کړي چې ما ته خلک په بد نظر باندې ګوري، په دواړو د خدای لعنتي پیغمبر خیره کړی او خطرناکه خیره د لعنت خیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده. د مارونو د نظر خطرناکه ګناه چې دوی نظر نه نقصان پیښیږي، هغه څه دی؟ هغه تاسو ته ووایم. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې په دې دمشق کې یو بوډا بابا و، هغه به بانګ وی. هلته خو یهودیان او مسلمانان ګډوډ یو بل سره اوسېږي، نو کم جومات کې چې دی بابا بانګ وی، نو د دې جومات نه ګس طرف ته د یو یهودي کورو، نو پخوا خو لوډ سپیکر نه وی، نو خلکو به بانګ یا په اوچت ځای باندې وی، چبوتره به وه. زمونږ په دې جوماتونو کې ما ته یاد دي، تاسو ته به هم یاد دي چې د بانګ دپاره به خلکو اوچت ځای جوړ کړی و، دوه درې پوړی اوچت خلک به هغې ته ختل، نو بانګ به وي. دا وده زمونږ د دې بادرخیلو په کندي کې هم دغسې یو اوچت ځای جوړ کړی و، په هغې به خلک ور وختل، نو بانګ به وي. او چې داسې غټ جومات به نو هغې کې به مناره جوړه کړې وه، نو په مناره کې به بانګ ویله کېده. او زمونږ فقهاو لیکلي دي چې په مناره کې یو سړی بره بانګ وي په کوټګۍ کې، نو د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح لکه د هغه کړکۍ نه مخ باره مباسي، نو خیر دی چې خلکو ته آواز ورسي. دا باباجي د مشر سړی دی او په هغه مناره کې بانګ وی، ټول عمر به بانګونه وي. چې بانګ یو ځل وي او د دې حی علی الفلاح دپاره د منارې نه داسې سر وویسته، نو چې جومات په ګاونډ کې کومه کور نو په هغې کې یو یهودنه جینۍ وه، په هغې یې نظر ولګېد. ګوره څونه خطرناک شو نظر. خلک وایي نظر دا دی، هغه دی، نظر یې پرې ولګېد. او چې نظر یې څنګ ولګېده په هغه جینۍ باندې، نو بس په زړه کې د هغه جینۍ سره محبت او مینه پیدا شوه. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم
چې را روان دی د مزدلفې نه مینا ته راځي په حجة الوداع کې، نو شاته ورسره د تر زوی په اوښه باندې سور دی فضل ابن عباس، او دی لږ ډولې او خشته او ښکلې. نو د نبي علیه السلام نه یو ښځه وه، ځوانه ښځه تپوس وکړه د یو مسئلې، که مور مې حج د خیر هغه یو اوږده خبره ده، د مور د حج د مسئلې تپوس یې ترې وکړه چې د ما په مور باندې حج فرض دی او مړه ده، نو زه حج کولی شم که نه؟ نو د فضل ابن عباس ته حضور پاک د تره زوی د عباس زوی دی جینۍ ته کتل. انسان د خامخا غیر اختیاري نظر پریوزي، بد نظر نه خو ګوري چې رسول الله مبارک داسې وکتل چې دا فضل خو د جینۍ ته ګوري، جینۍ به ورته وکتل نو زر یې لاس شاته کو، د هغه تره د زوی مخې بل طرف ته واړو. نو حضرت عباس ورته وی د تره د زوی دا مخ د بل خوا ولې واړو؟ د الله رسوله وی ځوان او ځوانه مې ولیدله، نو یریږم چې اسې نه شیطان پکې منځ کې کار ونه کړي. رأیت شابا و شابة فظننت فرأیت ځوان او ځوانه فخشیت او یریدم ان یقذف الشیطان فی قلوبهما شیئا، اسې نه شیطان د دواړو پړونو کې څه بل څه وروانه چي، دا د په زړه کې د هغه جینۍ مینه وروانه چي، دی به بیا ځي او هغه سوچونه به ورپسې کوي، او د هغه جینۍ په زړه کې د دې هلک مینه وروانه چي، دا به مسله به ختمه شي، زو به خو دا جینۍ به دې خوا توجه وي. دومره احتیاط. نو دی بابا چې لاندې وکتل نو په جینۍ نظر پرېوته، خوښه شوه، بانګ یې خلاص کنو په کړکۍ کې سر ورتا که، جینۍ ته نیغ نیغ ګوري، ولې نظر ولګېد کنه چې جینۍ ته ګوري، هغې ورته خیال شو، هغې ول آواز ورکړه بابا جي دا څه کورې؟ پردو کورونو ته ګورې، شرمېږې نه؟ بابا جي ورته وایي بچې یا خورې یا لورې ډېره مې خوښه شوې، په دې بانک کې مې ولیدې نو زړه ته مې پرېوتې، نو ځکه تا ته ګورم. او بابا جي خدای ته وګوره، ته خو مؤذن بانګي یې، بانک خو ډېر لوی عمل دی. حضور پاک خو فرمایي دا زه درته وایم چې 7 کاله یو سړی بانګونه وایي خدای به جنت ورکړي. ناجینۍ ورته وایي ته خو مؤذن بانګي، نو پردو ښځو ته ګورې، وایي ډېره زیاته مې خوښه شوې، تا ته لږ نیغ نیغ ګورم. بابا خدای ته وګوره، پردو ښځو ته مه ګوره، یاره یو کار به ونه کې، ما سره نکاح به ونه کې، ګوره فورا خبره بل خوا لاړه، لاول نظر بیا خبرې شروع شوې، بیا فورا نکاح به ونه کې، او تی بابا ځان ته مه ګوره ما ته مه ګوره، زه خو ستا د نوسۍ نه د کړوسۍ په ځای یم، نو ته شرمېږې نه چې دا خبرې کې؟ وی دا څه خبره ده چې د ما ستا رضا وي نو پکې د بل چا څه کار دی؟ چې د 2 کسو رضا وي نو بیا د قاضي پکې څه ضرورت دی؟ زه خوشحاله یم ته خوشحاله، نو عمر ته پکې څه وایي؟ هېڅ خبره نشته دی. وی ګوره بابا جي عمر مې دیم زیات دی، زه کشر یم او ته مسلمان او زه په بل دین یم، په یهودیت یم. وی دا څه خبره نشته، زمونږ په دین کې یهودیانو سره خو نکاح جایزه ده. مسله یې مولا راوویسته، یهودی جینۍ سره او یا عیسائی جینۍ سره خو نکاح جایزه ده، او جینۍ ورته څه وایي؟ او ورته وایي ستا په دین کې خو یهودانې سره نکاح جایزه ده، خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې زه بغیر د یهودي نه بل چا ته په نکاح شم، بې د یهودي نه بل چا سره نکاح نه کوم. ستا په دین کې جایز وي که ناجایز وي؟ تا مړه لږ دې خوا نیغ ګورې، شرمېدلې یا دا بوډا هم چې خدای شرمې توبه ته وباسه، بیا ځوان به پې وبخې، بوډا چې خدای شرمې که نه نو ځوان به پې وبخې. ځوان دومره نه پوهېږي چې دا زه د کوم ځای نه چغې وام ټوله دنیا اوري. عشق په مخه اغشتی دی، نو عشق خو سړی په مخه والي بشیرجان ته جوړ شي. هلکه بشیرجانه ټیک ویم که نه، ته که امینه امینه امین ته جوړ شي، د امین د کور نه بار وړه نه کېږي. امین ښځه ډېره خوښه ده، زه ورته یم ښځې ته دوا کوم، وي خدای ته وګوره زما ښځې ته د ارام دوا ونه کې ګورئ چې خدای ارام وله راولي، وي چې تا چا ته د ارام دوا کړې ده بس اخرت ته رسېدلې ده.
وی که دا ما خدای ته د آرام دا وکړو بس سم آرام به وکړي اخرت ته به لاړه شي مې ستا ډېره خوښه ده هغه ځای نه چغې ورته ویې خدای ته وګوره باباجي ځان دې شرمولی دی چغې وی موږ هم شرمېدان هم شرمېده نیکبخت وی ما سر نکاح وکړه ته چې څومره مهر غواړې در کوم کور غواړې هر څه چې غواړې در کوم خو د خدای خاطر وکړه ما سره واده وکړه ما سره بابا ته خو شرمېږې که نه زه نه کوم بغیر د یهودي نه بل سره واده ته عمر ته وګوره زما عمر ته وګوره ته څه وې ګډې وډې وې چې دا جینۍ تنګه کړه دی بابا نو جینۍ ورته یو شرط کېښود وی ښه ده یو کار وکړه عمر د ما ستا خو ډېر فرق لري خو زه که ستا ډېره خوښه یم کوم د سره واده نکاح د سره هم نن کوم راځه بېګاله دې ښځه یم خو په دې شرط چې یهودي کېږي به که دا شرط قبلوي چې یهودي کېږي را میدان ته شي د جینۍ دا خیال و چې دا دې شرط مې ولګو چې ده خو اویا اتیاو کالو نه وړېدلی دی دی بچته ایمان پرېږدي وی ښځې دا خو ډېره ګرانه ده ما خو بلا منځونه او روجې او ما خو بانګونه دا نه کېږي وایي چې دا نه کېږي مهرباني وکړه سترګې بل خوا واړوه اخوا ده خیر دی ورته بیا ټینګ شو وی ګوره ما درته یوه خبره کړې ده که یهودي کېږي راده ګنې د یهودي نه بغیر وی دې نه بغیر بل شرط نشته وی نه وی که یهودي شم بیا را سره نکاح کې وی اوس راځه وی ښه د یهودي شم درلم ګوره د سترګو ګناه ته ګوره ویزه ایمان می پریخو یهودی شم درلم خو چې دا خبره وکړه او ښه د خوشحالۍ نه را روانو چې پیغله جینۍ مې په نصیب کېږي نو په هغه منارې په هغه پوړی کې خپه او خوی ده غرض لاندې راغی دا سټې ولګېد مات شو خدای مردار که مرګ خو یې مقرر وکړه مرګ نو که دا یهودي شوی نه وي او د بانګ نه پس دې ساه وتې وه نو نیغ به جنت ته ته یاره واقعي رسول الله مبارک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلي اخر کې به دې داسې کار وشي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي سوچ وکړئ د خدای نه ویرېږئ ګورئ په دې مه غاوېره کېږه چې زه نفلونه کوم په دې مه غاوېره کېږه چې زه روجې نیسم په دې مه غاوېره کېږه چې زه ذکرونه کوم په دې مه غاوېره کېږه چې زه درسونه کوم د خدای یره کوه اخر وخت کې در نه د ایمان پرواز ونه کړي دا د نوانو لذي بیا به څه کوې او ډېر کله ته به یو سړی و چې د هغه د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي او داسې کار به ترې صادر شي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي لکه یو صحابي راغی په یو جنګ کې او رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو او نیغ لاړ شهید شو حضور پاک وفرمایل آها عمل قلیلا بلکې لم یعمل قط فی روایت اړو څه عمل یې کړی نه دی او د خدای په نیغ لاړ جنت ته پورې وته انما الاعتبار للخواتیم خاتمه له اعتبار دی رونو زه قسم په خدای یریږم زم خدای خاتمم برباده نشي خلک ډېر ډاډه شوي دي خلک ډېر آزاد شوي دي خلک دومره او دا کشر کول دا نوجوانان په خدای قسم یریږم دومره ډاډه دي دومره چې د حد نه وتې نه څوک ایمان پېژني نه څوک جومات په احترام پوهېږي نه د ګیرې په احترام پوهېږي نه د مشر احترام شته نه د پلار احترام شته نه د پردې خیال شته نه د عزت خیال شته یو داسې ازادي شروع شوې ده چې د حد نه وتې زه وایم دې وخت کې ته شیطان دونه په مخه غشتې چې لغړې دنه جوړ کړی دی او لغړې دنه جوړه کړې ده نو د ځنکدن وخت کې ته یو دوه درې ټکي ووې که نه نو د ایمان نه به خلاص کړی اوس شیطان پتا سور دې پرېږدي دی نه کله مولیانو پسې کنځل کې کله تبلیغیانو پسې کنځل کې کله تسبو پسې بدرد وی کله جومات پسې کله د مدرسې دشمني کې کله د پردې پسې بدې وی شیطان در باندې د پاسه سور دې در کې در ننوتې دی نو که ځنودکدن وخت کې درته وایي چې مړه دا بوت خو ډېر په حق او دا خو شري د هندوانو دا دین خو صحیح او دوه درې دلیله درته وایي نو هسې نه چې د مرګ وخت کې د ایمان نه خلاص نه کړي په خدای قسم یریږم زه ما راته قسم وخوړه یریږم چې دا شیطان خو ډېر خطرناک شی دی په موږ سور د اخر وخت کې تباه و برباد دی هر وخت د خدای نه یره کوئ د خدای دشمنی مه کوئ هر وخت په دې سوچ کې چې خدای ګورې زما حفاظت به ته کې خدای زما به ساتې ته دا د نظر خطرناک جرم نظر ډېر خطرناک شی د نظر دومره جرم دی چې د حد نه وتې
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سرتا ہوئے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث تے او ترغیب و ترہیب کے منذری لکلے رخا ناشنا حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی لے دی اور رسول اللہ مبارک فرمائی کہ اللہ فرمائی لے دی عبداللہ ابن مسعود دا حضور پاک نے نقل کئی اور حضور پاک دا رب العالمین نے نقل کئی اور رب العالمین سے فرمائی قال اللہ تبارک و تعالی النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس دا نظر نہ دے خطرناک نظر دا شیطان غش دے دا شیطان غش خو زہریلا غش دے یو سڑی چی پا غشی اولگی و زہریلا غشی وی پا خوابے دے غشو لا دے سر لا دا زہر و اوبور کڑے وی او توری لبے دا زہر و اوبور کڑے وی او نیزی لبے دا زہر و اوبور کڑے وی او پا کم چاڑ چی بے سڑی واو اغی لبے دا زہر و اوبور کڑے وی نو چی انسان با پیو لگے دا نو زخم با نجوڑے دا اغا زہر با وجود تلاڑا نو ډیرو خلکو به غشو له زهر اوبه ورکړی وي چې سړی به یې پې وویشته که غشې به دې وویسته خو هغه زهر خطرناک زهر به یې په وجود کې پاتې شو نو رسول الله مبارک فرمایي دا خراب نظر دا د شیطان زهریله غشې دی په زهریله غشي چې ولګېدی جوړېدل ته نشته چې شیطان پستا پزړه کې یو سوچ واچو بل ته د ښه نظر ولګو بس لاړې او تیر وتې د شیطان په زهریله غشي ولګېدی نظر نه ځان ساته نظر دی وکړه که جنۍ لږ ته وکړه خراب نظر وکړه الګ جنۍ ته وکړه زهریله غشی دی شیطان پې په دې زړه د پاسه وویشتی والله که ته جوړ شي دا به سوچونه د شپې به ودي او دغه سوچونه د ګناه به کوې کار بدن نه کېږي زمینداری له بځې او کار بدن نه کېږي او دا غلط سوچونه به کوې په کور کې به ناست او دا غلط سوچونه به کوې په منځه به ولاړ او دا غلط سوچونه به کوې دا دونه خطرناک غشی دی لیکن رسول الله مبارک سے فرمائی من ترکها مخافتی اللہ اکبر کچا دا خراب نظر زما دا یری پریخوت کہ اللہ خپکیگی نکم دا نظر نو ابدلہ اللہ ایمانا یجد حلاوته فی قلبه اللہ بدا دے پزید دا پزڑکی ایمان ورواچے دا ایمان خوگوالے بواچے او دی بے محسوسی کہ اللہ زما پزڑکی دا ایمان خوگوالے واچاو دومره خطرناک شی دی نظر دا د څه نه دا بد نظر جوړېږي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ بربنډه ګرځي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ نری لباس واچوي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ نیم اوریان لباس واچوي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ خشته مخ سره بار په مارکیټونو کې ګرځي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ خشته جامې واچوي او خوشبویي پورې کړي چې دا هلکان ما ته وګوري دوم دا دین جوڑی گی چی جنہیں خپیخ کارکی و ساخیخ کارکی و مرے و سٹھ کارکی چی خلق ماتا و گوری دوم دا دین جوڑی گی چی جنہیں بربند شی بربند و نند اغیار و سوچ ہم دادے اگی پا دے سوچ کی دے مکمل مشن روان دے مشن پا میڈیا باندے پا ٹی وی باندے پا ریڈیو باندے او پا اخبارونو کے مشن پر رسالوں کے روان دے نوے تہذیب متعارف کئی نوے کلچر پا دنیا کے خرول قوارول غواری چی اگا بربندتوب او ازادی دا کہ دا جنکے ازادی شہزادی کہ دا جنکے برقے اغرزائی کہ دا پڑونے اغرزائی دا جنکے حیاء اغرزائی دا نوے کلچر متعارف کول غواری نوے تہذیب دا متعارف کول غواری خلق بربڑ علاکان بہتا گوری دا علاکانو دا جیدان کو دوستانہ تعلق بجوڑ شی او دا دینا مجلس ماحول بجوڑ کی یعنی دا دی مقصد دا دا چی دا دینا ماحول جوڑ کی لارو کسو کی بسوک دا ٹاپیانو پا بانا گردی او دن بیزان بربن کری او پا جنکو پسی با گردی یو خبر آتا گوری بلا مکم پدیم سوچو کے یو لویا فتنہ بلا راخورا شویل لویا فتنہ اغسا کئی دا بعضی بربند جنکے پا دی کورونو کے گردی صدا پارا گردی ٹاپیان خرسوم دا کمپنی مشورتیا کو دا گوری واو ریخا دان پوئے کے او سوک دارو خرسی دا کمپنی مشورتیا کو
سره ماشومانو جانګي خرڅي د کمپنۍ مشهورتیا کوم څوک د بنگلو په بانه ورځي د په کمپنۍ مشهورتیا کوم مقصد یې څه دی مقصد خو یو دا دی چې بربنډتوب خورئ چې د کور دا جنکۍ موږ ته وګوري او بربنډې شو او دویم مقصد څه دی خبرې کیمرو والا موبایل وسره ستا د خویندو لونو تصویرونه وباسي دا ګوره ډېر خطرناک شی دی هغې سره غټې موبایلې وي او تا سره به خبرې کوي لګې تصویرونه به وباسي دا شوي دي بیا به ورته ټیلیفون وکړي چې ستا ما سره د خور تصویر دی در ویلېږم د لور تصویر دی در ویلېږم د مور فیسبوک له ورکوم دونه پیسې راولېږه او که نه رالېږي ګوره دا فیسبوک له ورکوم دا نیټ له ورکوم شرموم دی دا لوی غم جوړ دی بلکې یو بله درته ووایم د مخکې ورځو کې د تخبې علاقه کې یو واقع پېښه شوې ده چې هلک د ښځو په جامه کې او په بورقه کې کور ته دننتلی دی نیولې شوی هم دی دا څومره لوی فتنې شروع شو صاحب دا ټول زموږ د بې سترۍ د لاس دا ټول زموږ د بې حیایۍ د لاس او خواره دي دا کوشش کوي په دې خلکو باندې خصوصا دا پیښورونو والا خو یې تباه کړي دا ښاریو والا اوس په دې بانډو پسې ګرځي اوس بانډو والا تباه کوي نو د دې نه به باقاعده ځان ساتئ او که ځان دې ونه ساته نو بربادېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شو کله نو د فتح د مکې په ورځ باندې عام اعلان یې وکړه د معافۍ وی معاف یې کافران معاف نو ښځو په ځان پسې ورونه بند کړل دا هغه ښځې وروستو خبره کوي چې کومې ښځې هغه وخت کې کافرانې وروستو مسلمانې شوې وی چې مونږ خبر هو چې مسلمانان را روان دي او په مکه حمله کوي وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزتونه لوټ شي لوټ تباه به شو ولې د دشمن په کور باندې دشمن را روان دي حمله کوي مونږ ته خو پته نه وه چې مسلمانان داسې خلک دي مونږ وی دشمن چې په دشمن ورشي نو د جنکو حیا ختم د مور حیا ختم د لور حیا ختم دا وی چې څه خوښه یې هغه بیا کوي دا به څه کېږي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي او نن به زمونږ د لوڼو عزتونه زمونږ په مخ کې پیمال کېږي دا به ختمېږي او نن به د پلارانو په مخ کې د لوڼو د خویندو عزتونه بربادېږي دا ډېر لویه سودا و راسره غم ځان پسې ورونه بند کړل مسلمانان رالل وی پروس تېره شوه څه کش کلپ باندې پې نه شو وی ماشومانو ته مې چې بچې تاسو ورشئ چې دا اطلاع غلطه ده او که دا ټیک ده دشمن د مسلمانانو په شکل کې جوړ رانغی وی چې ماشومان لاړل نو واپس رالل او موږ ته وی چې مورې بیبې هغوی خو لګیا دي تورې یې ایښودې دي غشي نیزې یې ایښودې د بیت الله نه طوافونه کوي چاته نظر هم نه کوي او ها راغلی دا اخلاق د مسلمانانو چې ښځو ولیدل چې مونږ خو زمونږ په کورونو به راځي زمونږ بال به هم لوټ کوي غنیمت او زمونږ عزت به هم لوټ کوي هغې خو لګیا د بیت الله طواف کوي چې کومې ښځې دي نظر هم ورته نه کوي اوهو دا لا څنګه خلک دی ټولې ښځې را یو ځای شوې او حضور پاک پسې سوال جواب راولېږه چې مونږ له راشه مونږ ایمان راوړو مونږ مسلمانېږو داسې دین خو مونږ چېرته نه دی لیدلی دا لا څنګه دین دی دا څنګه د حیا دین دی او دا څنګه د پردې دین دی دی که خو د مسلمان خو څه کوي د کافر حیا محفوظ دی مسلمان خو څه کوي د کافر حیا محفوظه ده رسول الله مبارک ورته وی راغونډې شي نو چې یو ځای کې راغونډې کړې نو نبی علیه السلام خلکو به بیعت کو د لاس حضور پاک ورته وی ګوره د لاس چا سره نه میلاوم پردو ښځو سره ټولو ښځو غونډې کې یو مشره کې هغه یوې ښځې سره چې زه خبره کوم دا د ټولو دپاره ده ټولې راغونډې کړې په بورقو کې او په غټو پړونو کې او یوې والا مشره کړه او مشره څوک د خبرې هغه ښځه چې هغې ته هنده وایي هغه ښځه چې د مکې د سردار د ابو سفیان ښځه ده هغه ښځه چې د هغې پلار په بدر کې مردار شوی د عتبه لور ده هغه ښځه وه چې په غزوه احد کې د پیغمبر مبارک تره د حضرت حمزه نه پوز او غوږونه او سترګې او شونډې پرې کړی د څه د وجې نه مسلمانېږي د مسلمانانو د حیا د وجې نه
چې مسلمانان حیاناک دي. داسې خلک مونږ په سترګو نه دي لیدلی. نو چې راغونډ شوي یوه کسه مشره کې چې ما سره خبرې وکړي دا به د ټولو دپاره نو دغې هندې ځان پټ کړی دی په بورقه کې چې ما خو که مخ ښکاره که رسول الله مبارک مې پیژني د کلي د وطن کس مې دی مخ یې پټ که مخ مې ښکاره نو یقین لري که زما ایمان قبول شي. ځکه ما د پیغمبر تر سره هغه زیاتې کړی دی چې په کائناتو کې د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې دا زیاتې چا نه دی کړی. ځان یې پټ که رسول الله مبارک یو مشره کې وي دا مشره وی ته مشره برقې چولې ځان یې پټ کړی وي او وی در باندې یو څو شرطونه لګو. وایا لومبی شرط دا چې لا تو شرک نه شرک به نه کوي بوتانو عبادت به نه کوي. دا خو مرکزي خبره ده. وی دا شرط منظور. بس مونږ د بوتانو ډېر عبادتونه وکړل د باطلو خدایانو مونږ له څه ګټه راکړه چې لا نوره ګټه به راکړي. دا شرط منظور. وی ښه دویم شرط دا دی ګوره غوږو ته اوس کېده لا تقتلن اولادکن بچي به نه وجنئ لوڼه به نه وجنئ دی به لوڼه جمدی ښخول. دا شرط منظور دی. بلکې څه وایي ورته ناشنا خبره کوي وایي مونږ بچي نه وجنو ښه مونږ ماشومان لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل. حضور پاک وایي دا لا څنګه ښه ده ایمان راوړي بیعت کوي عمرت جواب را کوي خو پیژني نه ځان یې پټ کړی دی. بیا ورته څه وایي وی لا تزنین زناکاری به نه کوي. ګوره دا زبردست شرط بدعملي باندې زنا به نه کوي. زنا د اندام ده او مقدمات ټول پکې راغلي د سترګو زنا د ژبې زنا د غوږ زنا دا به نه کوي. او ته څه وایي وی دا شرطونه مه لګوه ښه مونږ د شریفانانو قوم سره تعلق لرو ستا قوم یو د شریف قوم لور خور زنا نه کوي. حضور پاک وی دا څنګه ښځه ده هم بیعت کوي عمره رټ جواب را کوي. بیا ورته حضور پاک وی چې لا تسرقنا غلا به نه کوي. ښځو کې د غلا دا رواج شته که نه اکثر د خاوند نه شي پټ کي دا پټې پټول مټول کوي یو بل لی وړي اکثر پټ کي په تعویزګرو پسې ګرځي تورې چرګې پې والي په هغې تعویزونه کوي دا غلا پکې شته. دا ماده تا ته نه وایي چې حج د دې عمرې له ای سړیه ورې دې کور کې هر قسمه حالت راغلی موږ یو بل به بخو ښه ورته وایي ما مه بخه ما تا نه څه نه دي پټ کړی خو زه نه بخم. امینه داسې ده که نه ده او ته حج له روان یې خو ګورې یو بل به بخو داسې هوښیاره ده زبردست دام دی د ښځو که نه یو بل بخو څه ما د نه څه پټ کړي دي خو زما ټول جیب دې والی دی که او غنم دې پټ خرڅ کړي جوار دې پټ خرڅ کړي دي ګوړه دې پټه خرڅه کړې ده او پیسې دې رانه غونډې والي دي. ښځو کې دا صفت ته خیر دې خفه کېږي اما داسې لکه ګزاره ورسره تاسو هم کوئ داسې په معمولي چکیت به ګوړه وله غاښونه مه ماتوئ. بهر کې بیا بعضې وخت کې قیمتي جوړې ته ضرورت د غریبې راشي یا چې ته خپلوانو کې وادي او د جامونو مونږ خو له نالو خاوندان وله کم ځای دي نو هغه غریبه دغه د اغلا غلطی کوي نو بس هغې باندې ځان له بیا سجا جوړه موړه والي نه خپل سیسټم پې وباسي دا کم ځای وه دا مې رور راوړی وه خدای ته وګوره ورته ګوره جامې ته ګوره دا مې پلار راله راوړی وه پلار ته ګوره چوری وله راوړي پلار ورور وله په کال کې یو دل چوري راوړي دغه حق دی نور څه وله نه راوړي. خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي وایي غلا به نه کوي. نو دې خو ځان پټ کړی او خو دې وخت کې د خبره یېره شوه د خولې نه خبره ووته وی زما خاوند د ابوسفیان لږ بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټوم او هم د هغه په بچو یې خورم بار نه نو دا هم غلا ده. نو چې رسول الله مبارک واورېدل چې زما خاوند د ابوسفیان وایي دا خو د ابوسفیان ښځه ده دا خو د عتبه لور ده وی انت هند بنت عتبه ته هنده د عتبه لورې څه بس دا پره پیدا شو وجود را پیدا شو پښتانه وی د خپو نه مې ځمکه وتښتېد وایي ما خو ځان پټ کړی دا خو مې د خاوند نوم د خولې نه ووت دا خو زه حضور پاک اوج پېژنم وی یو زه د عتبه لورې خو ما هغه ظلم کړی چې په کائناتو کې دا ظلم انسان نه دی کړی ما ستا مبارک تر سره ډېر زیاتې کړی نو ما ځان پټ که ځکه دې کې وبخلی شم وی نه نه خبره خلاصه ده دا شرطونه منې ټول منو زه الاسلام یهدم ما کان قبله چې سړی مسلمان شي د اسلام نه مخکې چې څه ګناهونه ټول معاف کفر هم در
در تماف چې سم کړي دی غم در تماف او زما تره چې م لکه په ټوکیا چې غوښه ټوکړې ټوکړې کې او غم ټوکړې کړی دی سینې وله شلولې وای دی هندې ښه سینه او د حضرت حمزه نه اینه راستی او په هغې یې چکونه لګولي او زړه یې ترې راوستی او په هغې یې چکونه لګولي دا هر څه درته معاف خو دا شرط به منې چې زنا به نه کوې دا شرط به منې غلا به نه کوې دا شرط به منې د مکې خلک چې دا غونډ په یک دم مسلمانان شو دا وجه دقه ده د مسلمانانو پردې ولیده اخلاق یې ولیدل د مسلمانانو حیا ولیدل حیا کې کمال نن سبا سیبا چې ښه ورته پته چې دا الک د اسم نه دی او د کار نه دی خو لږ څټوکې مټوکې یې وي او پوډر موډر مږي او داسې آزاد طبیعت او آزاد خیاله دی نو جنکۍ ورسره نکاح کوي او که یو هلک نیکي دینداری او ګیرې وي او د قرآن حافظ او د سره نکاح کوم دی شیخ کوړي سره دا شوي دا شوي دا ته زه حقیقت ویم یو جینۍ یو هلک له وغوښتله نوم درته نالم یو جینۍ یو هلک له وغوښتله او هغه جینۍ څه وې مور ورته وی ډېر نیک دی حافظ قرآن او حافظ قرآن او ښایسته ښکلې نوجوان او ښکلې ګیره او د ښه خاندان جینۍ ته یې وی ډېره ښه رشته راغله زه به شیخ کوړي سره نکاح کوم وای خدایا ګیرې ته یې څونه ظالم سپک وکتل څومره سپک دی وکتل بل ځای واده شو خاوند یې اوس مړ شوی دی زامن یې ته وشو هغه لوپران دي هغه ښځه نن په پردي کورونو کې خدمتونه کوي پردي لوښي اینځي پردی جامې وینځي او پردي ځایونه جارو کوي او هغه خپل بچي ورپسې راپاسې او ډبه یې او هغې شیخ کوړي ده چې د قرآن حافظ و خدای عالمه ښځه ورکړنې په کور کې د قرآن شریف درس چلیږي زمونږ ښځې هم داسې غواړي او هلکان څه غواړي هلکانو ته چې وایي چې دا ډېره دینداره ده او دا عالمه ده او دا پردهداره ده نه یاره زه ورپسې څه مونځ خو نه کوم امامتۍ له خو یې نه راولمه چې ما له بیا امامتي راکوي ما له داسې ښځه وګوره چې یو پرس یو طرف ته اچولي او بل یې بل ته اچولي او هغه د اوږدو څوکو کېړی اچولي چې په لاره ځي چې ټقار یې د تورنګزو د یو سر نه بل ځای اورېدلی کېږي آزاد طبیعته ښځه او آزاد خیاله ښځه دا ژوند فیشن دی خفه کېږی ما بس دا د پیغمبر د احکاماتو نه خلاف خبرې روان نو سبا ستې جوړ شي سبا بیا جګړې جوړې شي دا بیا دا جینۍ بیا په خپل کور کې په موبایل بل چا سره لګې خبرې کوي بیا اړه تبی بیا وي دا به څه کېږي په خدای قسم بیا موږ له دا مسایل را روان دي دا اوسني خبره نه را موږ له مسایل را روان دي هلکان ورکره کور ته دننه راځي جینۍ نه صبرېږي هغه خو د شلو سره په موبایل خبرې کړي دي آزاد خیاله ښځه ده ښځه هغه ښځه ده چې صرف د خپل خاوند ښځه بس الحمدلله زموږ د زړو پښتنو ښځې زموږ د زړو پښتنو ښځې صرف د خپل خاوند ښځه دا د خدای فضل حیا زبردست شی دی او زما رونو ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته خدای پاک عذابونه خول د معراج عذابونه یو ځای کې مې یو غار ولید چې هغه د خولې تنګه و دننه فراخ و اور پکې لګېدلی او بربن هلکان او جینکۍ وې پکې او چې د اور به د لاندې نه غړمب وکړه نو دا بربن هلکان جینکۍ به د سر له رالې ما وې تې لاندې را پروزي خو اور به بیا ښکته شو دوی به ویښله لاړل ما وی دا لغړه لکان او جینکۍ دا څه دي جبریل ته مې وویل میکایل ته علیهم السلام وی ما ته وی دا ستا د امت ښه هغه هلکان او جینکۍ دي چې زناکار دي دنیا کې بې حیایي خوښه او زناکار دي دی سزا دی د قبر عذاب دی د قبر عذاب په دې اور کې به سوځېږي خدای دې زمونږ بچي د دې نه په حفظ و امان کې وساتي او بل دا دی بعضې خلک دا وی او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان کمه جینۍ او کمه ښځه دا وره دا په بد نظر چاته ګوري هلک جینۍ ته او جینۍ هلک ته د قیامت په ورځ به وله په سترګو کې خدای ویلې شوې تانبه ور واچوي
ویلې شوې تامبه دا څومره خطرناکه سزا ده دا ټول د بې حیا د لاسه دا قصې پسې شروع دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې د حضور پاک په ابو داود شریف کې ده وی چې په لاره باندې ښځې رواني په لاره او سړیم رواني نو سړی به د غاړې له لارې په یو طرف ځي او ښځه به د لارې په بل طرف ځي دا به په یو لاره به نه ځي چې دا په ښي طرف روانه ده ته په ګس طرف ځې که دا په ګس طرف روانه او ته په ښي طرف ځې مخې له به ښځې له نه راځي چې دا په کومه لار را روانه ته په هغې نه راځي په دې بل طرف او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به ښځو په مسجد نبوي کې شاته مونځ کاو سړی به مخکې و ښځې به شاته وي نو سړو ته به یې څه وې چې سلام به یې وګرځوي نه به پاسې په خپل ځای به کښېنئ او ښځو ته به اډر و چې تاسو فوراً خپلو کورونو ته ځئ ښځو ته به یې صبر وکړئ دا پاسې ما چې ښځې خپلو کورونو ته ورسېږي د هغې نه بس په تاسو له جومات نه وځئ ګوره دا څومره پاکه وخت او څومره پاکه زمانه وه او څومره پاکه پیړۍ د صحابه او صحابیات دي لیکن پیغمبر مبارک څونه ورسره احتیاط کوي او سیبا نبی کریم صلی الله خلک وایي مړه داسې دي په کور کې به هم ګورې پرده کې پرده څه معنا سر به پټی سټ به پټی مری به پټی یعنی د رحمت فرشتې به نه راځي بلکل به نه راځي ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو او داسې اور یې بل که چې مرغۍ پې د پاسه پر نه شو وایي دومره تیز اور نو هغې دا سوچ ونه که چې دومره مونږ غټ اور بل کو د ابراهیم علیه السلام به ور غورځو څنګه چې اور یې بل که نو وي دې اوس ور وغورځوي خدای دې به څنګه ور غورځوي هغې ته خو مونږ ور نږدې کېدی نه شو څنګه به یې ور غورځوي نو شیطان د انسان په شکل راغی نو هغه ورته چل وښو چې یو ټال جوړ کړي او دی په هغه ټال د پاسه سور کړي او ټال له به ښه مضبوطه دیکه ورکړي چې دا ټال د اور د میانسته شي نو بره به دغه کړی د ټال وسپړی نو به دې به نیغ ور پرېوځي دا مفسرینو لیکلي دي نو چې دی یې په ټال کېښو ښه مضبوطو زنځیرونو سره او ټال له زور ورکاو نو ټال نو چتېده په کسانو یې زور ورکوي او ټال نو چتېږي نو شیطان خو پوه شو چې دا فرشتو نیولې ده اگر چې فرشتې رالی ابراهیم علیه السلام لا یو فرشته ورته وایي چې زه د هوا اختیارمن یم ما له الله د هوا اختیار را کړی دی که ستا خوښئ نو ما ته حکم وکړه اوس به دا اور اوچت کړم او د دې نمرودیانو په دې کورونو کې به یې ورخور کړم ټول کورونه به وله وسوځو وینا وی زما رب زما د حال نه خبردار ده زه پیشه زما الله پیشه بل راغی وی زه د باران اختیارمنه فرشته یم ما له الله د باران اختیار راکړی دی اوس به داسې وریځ او باران راولم چې دا اور به غونډ مړ کړم وینا ربي اعلم بحالي زما الله زما په حال خبردار دی نو بیا ټال اوچتېدی نه شو نو شیطان خو پوه شو چې دا خو فرشتو نیولې دی نو شیطان د انسان په شکل کې راغی نمرود ته وایي یو کار وکړې وی داسې وکړې چې جینکۍ راولې سرونه یې سرتور کړې پیغلې جینکۍ چې پیغلې جینکۍ راوستلې او سرونه یې سرتور کړل خو چې فرشتې د رحمت لاړې ټال پاتې شو چې دې کې ورکړو نو ابراهیم علیه السلام د اور میاسته وغورځېد اگر چې اور پې خدای ګلې ګلزار کړ نو د رحمت فرشتې چې کوم ځای کې هم د ښځې سرتوري سټې سرتوري مری ښکاري د رحمت فرشتې به نه راځي نو چې خلک وایي یاره زمونږ کور کې بیماری دي یاره زمونږ کور کې پریشانۍ دي یاره زمونږ په کور کې غمونه دي یاره زمونږ په کور کې جګړې دي دا هر څه خو د خدای په رحم ختمېږي نو د رحمت فرشتې تا بندي کړي دي د رحمت فرشتې چې بند دي نو کومې فرشتې به راځي د غضب به راځي نو د غضب فرشتو سره خو دا غضبونه یې کنه د دریو سپو نه علاوه بل سپیم کور کې ساتل منع دي د رحمت فرشتې نه راځي یو د څوکۍ سپی چې کور کې د څوکۍ کوي دا ټیک دی خیر یو هغه سپی چې هغه ګډو چیلو دپاره تا ساتلی دی ګډو چیلو سره ځي هم خیر دی
یو ښکاري سپی چې ته پې ښکار کې د مړزانو یا دغه سومو دا خیر باقي به نه ساتي. او دریم تصویرونه، بعضې خلکو په کورونو کې تصویرونه، هلته یې د پلار ځنکدن دی، هلته په کور کې تصویر لګېدلی دی، نو چې ځنکدن یي نو فرشتې خو د رحمت نه راځي، نو کومې فرشتې به ترې څه وباسي؟ دغه ځای هړو سوچ زمونږ د خلکو نشته. ټول کور یې تصویرونه ډک کړي، چا د پلار او د نیکه تصویر او چا د لیډرانو تصویرونه لګولي دي. هلکه څه کې په لیډر به سوټ والا ورکوه که نه، چې دی په دی د کور د تصویرونو ډک کړی دی، د رحم فرشتې به نه راځي، نو که نه راځي د غضب فرشتې به راځي. بهر کې پرونو دا 2 جمعې مې راته په دې باندې بیان وکړو. تاسو ټولو له پکار دي، موږ له پکار چې موږ په خپل هم د حیا ژوند تېر کړو، او په خپلو لوڼو، په خپلو خویندو، په خپلو بچو هم د حیا ژوند تېر کړو. آزاد ژوند نه ځان ساتئ. د پردې ژوند او د حیا ژوند دا د خدای خوښ دی، د خدای د رسول خوښ دی. الله او رسول په قرآن او په حدیثو کې موږ ته حکم کوي، او د دې خلاف ورزي ګناه کبیره ده، د لعنت ذریعه ده، او لعنت دې ته وایي چې سړی د خدای د رحمت نه لرې شي، الله یې د خپل رحمت نه لرې کوي. د ملکزو د محلې جان محمد کاکا وفات شوی دی، خدای پاک دې وبخي. الله تعالی دې اخرت خوشحالی نصیبی کی، وارثانو له خدای صبر ورکړي. زمونږ د جمعې ملګری دی حاجي پرویز صاحب بور والا، اپریشن یې کړی دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې وله شفا ورکړي. مولانا محمد صالح صاحب اپریشن کړی دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. او په اتمانځو کې پرون لنټر را پروتې دی، مزدوران پکې څه زخمیان دي، یو کس پکې مړم دی وی، الله دې هغه وفات شوي وبخي، او هغه چې کم زخمیان دي الله دې وله روغ صحتونه او شفا ورکړي. فرایض یا نوافلو کې سوره اخلاص د یو نه زیات په رکوع کې، سجده کې تسبیحات، دا سورة اخلاص یو ځل دا بعد دی دغه لیکلي دي چې 3 ځله او 4 ځله وایي. دا خو حدیثو کې دا دی چې یو صورت مقرر کولی شي جایز دی، که یو صورت 2 ځله وی 3 ځله وی، خو بهتر داسې نه دی. د هغې په ځای سوره اخلاص خو ډېر بهتر صورت دی، یو ځل وایه، یا د هغې په ځای نور صورتونه وایه. او په سجده کې د 3 نه زیات تسبیحات بالکل ویلی شي، خو ناتکې وایه. زمونږ یو بل دوست دی شاهجان حاجي صاحب د دې دغه مردان د علاقې دی د رشکې، او هغه غریب هم د زړه اپریشن کړی دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. او زمونږ د دې اتمانځو د مولانا احمد علی جان صاحب زوی دی مولا حسین علی جان، هغه هم غریب لږ بیمار دی، کټ کې پروت دی، چې الله وله روغ صحت او شفا ورکړي. دعا وکړئ یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه وله ورکړي، شفا ورکړي. الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله زمونږ د حلال او فراخه روزي نصیب کړي. یا الله زمونږ حیا نصیب کړي. الله زمونږ د لونو خویندو میندو حیا نصیب کړي. خدای زمونږ د کور زنانه د بې حیایو نه وساتي. یا الله د رحمت دروازې را باندې کولو کې، د غضب د دروازو نه مو ساتي. الله په نوم مسلمانانو باندې او زمونږ په دې ملک خپل رحم و کرم وکړي. د نوم مسلمانانو زنانو حیا الله محفوظه کړي، او د بې حیایۍ نه په امن کې وساتي. الله د نظر د ګناه نه مو ساتي، چې کوم هم کړي پروردګاره هغه راته معاف کړي. یا الله زمونږ په دې سترګو خدای قرآن ته او عباداتو ته نظر نصیب کړي. الله چې څومره مردگان دي دعا کوي چې خدای پاکي مغفرت نصیب کړي. او چې کوم بیماران دي اوس هم ماته یو زنانه ده، هغې وویې د روغ صحت دعا راته وکړه، دعا وکړئ چې خدای پاک روغ صحتونه ورکړي. بعضې دوستان دي دلته راغلي دي، موږ ته دعاګانې وکړئ، چا په ټیلیفونونو ویلي دي. یا الله چې چا موږ ته دعاګانې وي، دعاګانې قبولې کړي. الله چې د چا اولاد نی بې اولاد اولاد وله ورکړي، که د چا نارینه اولاد نی الله نارینه اولاد وله ورکړي. چې چا ته څه پریشانۍ دي په کورونو کې، یا الله هغه پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. الله د هر قسم غمونو، آفتونو، فتنو نه په دواړه جهانه په امن و امان کې وساتي. برحمتک یا ارحم الراحمین.